سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. تېره ورځ په نړیوال جام کې ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره شوله چې د امریکا ضعیفه لوبډله راولاړه سوه، د پاکستان لوبډلې ته یو ستره ماته ورکړله. په دغه لوبه کې د امریکا لوبډلې د لوبې ټاس وګټئ، په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړله. د پاکستان لوبډلې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره په پوره 10 اورونو کې 150 منډې جوړ کړلې چې د امریکا لوبډلې ته د 160 منډو هدف کښېښوی. د یاد هدف په ځواب کې د امریکا لوبډلې هم ډېره زبردسته بهترینه توپوهنه وکړله چې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره په پوره 10 اورونو کې دوی هم 150 منډې جوړ کړلې چې لوبه مساوي شوله. بیا هرې لوبډلې ته صفر اور ورکول شو چې د امریکا لوبډلې په صفر اور کې 18 منډې جوړ کړلې چې د پاکستان لوبډلې ته 19 منډې هدف کښېښوی. د پاکستان لوبډله ونه توانېدله چې په صفر اور کې د دغه هدف ترلاسه کړي. د 1 لوبغاړي په سوځېدو سره دوی 14 منډې جوړ کړلې چې په صفر اور کې د امریکا لوبډلې څخه ماته وخوړله. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو زموږ ټیک ټاک اکاونټ درسره فالو، پیج هم درسره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم ورسره واوسئ. که دغه ویډیو پر یوټیوب باندې ګورئ، د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.